که غواړئ چې دغه د معدې د دې ټولو ناروغیو ځان وژغورئ، د تمباکو څخه چې هغه په پاره بڼه وي، د چلم یا د سګرټ په بڼه وي، ځان ترې وساتئ. د چرس، هیروین، د ټولو مخدره موادو څخه ځان وساتئ. شراب مه څښئ، که څښئ هم د پای ټکی ورته کږدئ. همدارنګه هغه درمل چې د درد درمل چې یعنې زموږ خلک ترې ډېره ګټه پورته کوي چې هغه ایبوپروفین، انډومیتاسین، اسپرین، ډیکلوفیناک، دا مه خورئ. که بیا هم بله چاره نه لرئ، بعضې خلک دردونه لري، نو د هغې څخه مخکې د معدې ګولۍ وخورئ. روحي فشار چې دی دا کم کوي، دا کولی شئ چې په اجتماعي ژوند باندې کم کوي، یعنې ژور خفګان د دې نه ځان وساتئ. په اجتماعي ژوند کې تل چې دی زموږ اجتماعي ژوند د پردو په غیبتونو او بل ته مشکلاتو ستونزو جوړولو باندې بنا وي، د دې ځان وژغورئ، وساتئ، ځکه چې دا نور هم تاسې ته چې دی یعنې ژور خفګان تمبئ او د دغه ناروغیو ښکار کیږئ. سبزیجات خورئ. که چېرته څوک د معدې تکلیف لري